د الله رب العزت په سپېڅلي مقدس نوم د پولیس راډیو درنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ د صحت او عافیت جامې په ځان ولرئ او کامله روغتیا مو په برخه وي. درنو اورېدونکو، نن سه شنبه د 1404 کال د زمري میاشتې 28مه نیټه ده چې د انګریزي ښکېلاک د ماتې ورځې سره سمون شوه. د همدغه ورځې په مناسبت راغلیو بلخ ولایت ته د اطلاعات و کلتور ریاست له محترم رئیس صاحب سره په دې خپرونه کې وو. همدغه موضوعاتو په عموم کې چې مثلا ازادي څه شی ده، فردي ازادي څه ته وایي، او په د انګریزي ښکېلاک د ماتې په وخت کې د افغانانو نظامي قوت څومره دې ته ورته پوښتنو موضوعاتو باندې به غږېږو. خو له هر څه نه مخکې رئیس صاحب محترم ته په خپرونې کې ښه راغلاست وایو. رئیس صاحب محترم ستړی نه شئ او خپرونې ته ښه راغلی. ستومن صاحب خیر یوسئ، کور مو ودان تاسو او ستاسو همکارانو ته او په ټوله کې ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. الله جل جلاله مو خوشحاله او آباد ولري. ډېره مننه رئیس محترم. که له پوښتنو نه ورهاخوا ته په پیل کې رئیس محترم دا راته ووایي چې احساسات مو د نننۍ ورځې په هکله باندې ووایي چې دغه څومره ارزښت لري دا ورځ افغانانو ته خاص کر په دې اړه لږ وضاحت. دا خو یو واقعیت دی او تر لمر روښانه خبره ده چې په خپله بریا باندې انسان سخت خوشحاله وي، او بیا په خاصه کې هغه بریا چې د ټول هېواد په سطحه وي، په خاصه هغه بریا وي، هغه ازادۍ چې په هغه کې اسلامي اړخ ته هم توجه سوې وي. یعنې که ووایو چې دا نننۍ ازادي د دغه ورځې ازادي چې افغانانو اخیستې ده، په دې باندې زموږ احساسات ډېر په اصطلاح په جوش او ولولو کې دي. خوشحالي مو ډېره وي په خاطر د دې چې په دغه ورځ باندې یو خو کفار مات سوي وي، انګلیسانو ته ماته ورکړل سوې وي، افغانانو یو خپلواک ازادي اخیستې وي، او په عموم کې په افغانستان خو چونکې یو اسلامي هیواد دی، یو دینی هیواد دی، متدین خلک یې دي، علما لري، او په ټوله کې اسلامي اړخ ته ډېر پاملرنه په افغانستان کې سته، توجه سته. نو په دغه ټولو برخو کې افغانستان ازادي اخیستې ده. په دغه ورځ باندې افغانان خپلواک او آزاد سوي دي، نو طبعا خوشحالي ډېره لري. مننه مولوي صاحب محترم. که راسو دې ته نو که څه هم د پولیس راډیو د خواله رسنیو ټول څارونکي او همدارنګه ډېری البته او همدارنګه د پولیس راډیو ډېری اورېدونکي په ازادۍ باندې د ازادۍ په مفهوم باندې پوهېږي، په دې لپاره چې ځینو ته نور هم وضاحت وشي. که دا ووایي مولوي صاحب محترم چې دغه ازادي او خپلواکي اصل کې ده څه شی، او بیا د دې تر څنګ فردي ازادي باندې هم لږ رڼا واچوي مهرباني. ازادي خو د سیاسي علومو له نظره هغه حالت ته ویل کېږي چې یو ملت په خپله خاوره کې د خپلواک تصمیم نیولو واک او اختیار ولري، یا په اصطلاح د علما کرامو له نظره ازادي عمومي ازادي دا ته ویل کېږي چې الله جل جلاله بنده ته کم حق ورکړی دی، دوی په خپل حق کې په خپله تصرف وکړي، خپله تصمیم ونیسي، خپله پرېکړې وکړي، او په اصطلاح په هره برخه کې چې وغواړي خپلواک او خپل اختیار وي. او فردي ازادي خو نو د انسان شخصي حق دی چې الله رب العزت و بندګانو ته ورکړی دی. د خپل ځان په اړه باندې یو څوک په خپله خوښه باندې تصمیم نیسي، په خپله خوښه باندې پرېکړې کوي، دا د یو بنده یا د یو انسان خپله فردي او شخصي ازادي ده. خو یو که موږ او تاسې دې ته فکر وکړو چې ازادي خو په عموم کې د لویه سره څخه د شریعت له نگاه څخه، د اسلام له نگاه څخه، د اسلام له نظره څخه مسلمان آزاد نه دی. مسلمان باید
د الله جل جلاله د احکامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامو د دین او د شریعت پابند ژوند وکړي. ځکه دا خو الله رب العزت چې دنیا پیدا کړې د انسانان یې پیدا کړي دي، دا دنیا یو دارالامتحان ده. انسان باید په دنیا کې داسې ژوند وکړي چې د آخرت د ژوند دپاره تیاری پکې ونیسي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په حدیث شریف کې فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمان دپاره خو قیدخانه ده. مسلمان باید په دنیا کې داسې ژوند وکړي لکه یو قیدي چې ژوند کوي. یعنی دا معنا چې مسلمان باید په دنیا کې خپل ژوند ټوله د آخرت د تیاری لپاره مصرف کړي. هغه څه وکړي، هغه څه واوري، هغه څه وویني چې په هغه باندې د الله جل جلاله رضا حاصلیږي او یا په هغه باندې په آخرت کې د ده درجات لوړیږي، د ده دنیوي مسؤلیت د ده د غاړې څخه اوړي. نو دا علمي اړخ مې ووایي یا په اصطلاح د اسلام له نظره څخه مسلمان داسې ژوند باید وکړي. او یو د کافرانو دپاره ده، کافران خو چې په دنیا کې هر کم ژوند کولی سي، هر عیش و عشرت کولی سي، دوی باید وکړي، ځکه آخرت یې په خساره کې دی او د آخرتي لحاظ څخه دوی برخه نه لري. نو چې په دنیا کې هر څه وکړل او هر څه حاصل کړل هغه دنیوي ژوند دی. خو په علمي او سیاسي نګاه باندې که چیرې موږ ازادۍ ته توجه کړو، ازادي څه ته وایي؟ د یو ملت باید په خپله خاوره کې، په خپل هیواد کې، په خپله د خپلو تصامیمو نیولو مطابق د خپل ژوند فیصلې وکړي. دغه ازادي ده چې موږ او تاسې په خپلو الفاظو باندې تعبیر کړو. نو الحمدلله افغانانو په دغه ورځ دغه ازادي خپله کړې. ډېره مننه مولوي صاحب محترم. دا زه بله مهمه پوښتنه چې ما کوم همدارنګه په ډېر احتمال چې ټول اورېدونکو همدارنګه د پولیس راډیو ټولو خواله رسنیو څارونکو ته به هم مهمه وي. کله چې انګریزانو په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړ، نو که دغه وخت قصه وکړي مولوي صاحب محترم چې دوی له کومو ناکامیو سره مخ شول او د دې تر څنګ کومو موخو ته دوی ورسېدل؟ دا د ستومن صاحب داسې یوه پوښتنه وکړله چې په خپلو پوښتنو کې همدا خبرې تر موږ ډېرې مشرانې دي، په دې خاطر باندې چې زموږ عمرونه نسبتا کم دي. خو دا چې د تاریخ په صفحاتو کې څه وینو یا څه اورو، د هغه مطابق به لنډه خبره در سره شریکه کړم. دا خو واقعیت دی، تاریخ هر څه ثبتوي، هر څه ثبتوي. که چا مېړانه وکړله تاریخ د هغه مېړانه ثبتوي، که یو چا ظلم وکړي تاریخ د هغه ظلم ثبتوي، او که یو چا ناروا او ناحقه وکړله په اصطلاح یو چا وطن خرڅ کړي، یو چا خپل ازادي خرڅه کړله، یو څوک د خپلو شخصي ګټو لپاره تر ملي ګټو تیر سو یا تر اسلام تیر سو یا تر اسلام تر اوامرو او احکامو تیر سو، تاریخ دا ثبتوي. یو خو په عموم کې الله رب العزت چې د بندگانو سره نکر او منکر فرشتې مقررې کړي دي چې د انسان شو به ټول ثبتېږي. هغه خو اخروي اړخ لري، هغه به د انسان په ژوند کې فیصلې نه کېږي. بیا چې کله انسان له دنیا څخه رخصت سي دغه فیصلې بیا ورسره کېږي چې تا په ژوند کې څه کړي دي، څه دې وکړل، ټول به ثبت وي. او یو د دنیا په اعتبار دی، د ټولنې په اعتبار هم هر څه ثبتېږي، تاریخ یې ثبتوي. نو انګلیسانو چې په افغانستان باندې یرغل وکړ، په افغانستان باندې حمله وکړله، غوښتل یې چې افغانستان تر خپلواک او تسلط لاندې راولي، خو دوی د سختو ناکامیو سره مخ شول. ناکامي دوی په نظامي ډګر کې هم وخوړه، په سیاسي ډګر کې هم وخوړله، له ماتې سره مخ شوله. حتی تر ټولو یعنی انګلیسانو د دنیا په ډیرو هیوادونو کې داسې کړنې تر سره کړي دي چې هغه هیوادونه یې په هغه وخت کې مقاومت ته درېدلي دي، مقاومت یې ورسره کړی دی او انګلیسان یې د خپلو هیوادونو څخه شړلي دي. خو افغانستانو
یو ځانګړی ځای لري په دې برخه کې چې افغانانو او انګلیسانو ته په څه شکل ماته ورکړې ده. الحمدلله په هغه وخت کې افغانانو داسې شجاعت او شهکاري کړې دي چې د دوی ټول پوځونه یې په افغانستان کې تار و مار کړي دي او د ګوتو په شمېر کم کسان به د افغانانو د جوابي کارواییو څخه خلاص سوي وي. نو بالاخره دوی دې ته اړ سوله چې په افغانستان کې یې ماته وخوړه او د افغانستان هیواد یې او د افغانستان ازادي یې ومنله او تسلیم یې کړله. دا چې بیا څه لاسته راوړنې لري دا خو طبیعي خبره ده چې انګلیسانو د تاریخ ته په کتو سره که ووایو په کومو هیوادونو کې چې دوی هلته وخت تېر کړی دی ژوند یې کړی دی داسې متنازعه مسایل داسې موضوعات چې هغه تر اوسه وخته پورې دغسې د تنازع په شکل کې پاته دي. د مثال په شکل به زه ووایم چې دلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه داسې یو متنازعه مسله پرې ایښې ده چې تر اوسه پورې په مشکلاتو کې افغانان دي او افغانان چونکې دا تېرو 40 یا 50 کلونو کې د جګړې له ډګره نه دي راوتلي او همدا که یو څه وخت په ارامه سوي خو بیا ځلې داسې سوي چې پر افغانستان باندې یرغل سوی وي بیا افغانانو هغه خپل شهامت او شجاعت او خپله شهکاري پر کار باندې اچولي د هغه وخت دښمن ته اشغالګرانو ته بیا جوابي کاروایي ورکړي او خپله فتح او ازادي یې ترلاسه کړي. خو دا چې په یو هیواد کې جنګ کیږي پر یو هیواد باندې یرغل کیږي هغه د نظامي اشغال ترڅنګ فکري او فرهنګي اشغال هم د ځان سره راوړي داسې مسایل هم راوړي چې هغه هیواد ورسره متضرر سي. نو ځینې مسایل به داسې وي چې په افغانستان کې پاته سوي افغانان ورسره متضرر سوي خو که په عموم کې ووایو چې افغانانو یو ازادي خپله کړې ده انګلیسانو ته یې ماته ورکړې ده او د افغانانو دغه شهامت او شهکاري د تاریخ په صفحاتو کې ثبت دي نو هغه جزئي تاوانونه چې ورسره دي هغه ته ډېره توجه نه کیږي. په دې وختو کې دغه عموم چې څه پېښ سوي څنګه ازادي خپله سوي دغه قابل د احترام. تاسو مورث محترم په ځواب کې یو ځای داسې صحنې ته هم راغلی چې اشاره مو ورته وکړه چې له ډېرې کلکې او تاریخي ماتې سره مثلا دغه انګریزان مخ شول. که دلته بیا هغه افغانانو نظامي قوت ته وګورو په کوم مرحله کې وي یوازې ایماني جذبې او د دوی هغه د الله تعالی باندې توکل ډېر کار درلودی که نه نظامي قوت یې هم ترڅنګ درلوده؟ مونږ دا خبره چې افغانانو د تیرو وختونو کې چې 3 امپراتورۍ په افغانستان کې ماتې کړي دي نو دا آیا افغانستان د تجهیزاتو او د وسایلو له نګاه دومره فعال او ځواکمن و که د پوځي قوتونو یا د پوځ د لحاظ څخه دومره ځواکمن و چې دغه امپراتورۍ یې ماتې کړي دي نو دا پوښتنه به طبعا د اورېدونکو لیدونکو سره پیدا سوي او پیدا کیږي به. خو که حقیقت ته راسو افغانانو چې دلته په افغانستان کې انګلیسان مات کړي دي یا یې په عموم کې روسان مات کړي دي یا یې ناټو ماته کړی ده یا یې مخکې انګریزان مات کړي دي په ټوله کې افغانان په نظامی تجهیزاتو وسایلو پوځونو په دې باندې نه وسانبال. یوازې او یوازې شی د افغانانو چې شو د الله پر ذات توکل او د خپله مبارزه جهاد ګرځول د الله رب العزت د رضا د حصول دپاره مبارزه او جهاد کول قرباني ورکول بس دغه د افغانانو یو وسایل وه دا د افغانانو سپر و چې افغانانو د انګلیسانو په مقابله کې یا د امپراتوریو په مقابله کې په استعمال باندې راوستلي دي. افغانانو بس دا یوه ایماني جذبه د ځان سره په ټوله تاریخ کې لرلې ده چې ایماني جذبه د افغانانو سره سته مسلماني جذبه د افغانانو سره سته په دغه برخه کې افغانان فعاله اوسېدلي دي او الحمدلله تر اوسه وخته پورې هم دوی په دغه ایماني غیرت باندې سمبال دي. نور نظامي وسایل پوځ
یا تجهیزات ټانګونه او تیارې د افغانانو سره نه وې. د نږدې 13 کلنه دوره کې چې افغانانو ناټو ته ماته ورکړې ده، امریکایانو ته یې ماته ورکړې ده، د دې خو موږ شاهدان یو چې یوازې د یوه توپک او د یوه موټرسایکل په مټ باندې الحمدلله افغانانو و ناټو ته ماته ورکړې ده. هغه ناټو چې د ځان سره یې داسې وسایل درلوده، د مثال په شکل به ووایو لکه B-52 چې دوی درلوده، او پر افغانستان باندې هغه څه استعمال کړله چې دوی د بمونو په مور باندې نومول په افغانستان کې استعمال کړله. دا چې نور کم وسایل په کار باندې اچولي دي نظامي، نو په هغه برخه کې خو افغانان د دوی په نسبت بیخي په 0 درجه کې وه. خو دا چې په لومړۍ درجه کې افغانان پاته سوي دي، هغه یوازې خپل د ایماني غیرت، اسلامي غیرت په مټ باندې او خپل د مذهب، دین او عقیدې پر بنیاد باندې افغانان سنبال پاته سوي دي. او الحمدلله او افغانانو ته د وخت مطابق علماء کرامو په دغه برخه کې ډېرې زده کړې ورکړې دي، او علماء کرامو په دغه برخه کې ډېر کار کړی دی. د افغانانو فکر او د دوی ذهنیت یې سالم ساتلی دی چې دغه خپل ایماني غیرت یې له لاسه نه دی ورکړی، د خپل اسلامي غیرت یې له لاسه نه دی ورکړی. نو په دغه برخه کې افغانان سنبال وه. الحمدلله دغه مبارزه یې په ځوانمردي باندې مخ ته یوړله، او قرباني د ځان دپاره سعادت بلی، شهادت یې بلی، او بریا یې د ځان دپاره غذا بلله. بس همدغه ټکي دي چې افغانان د دغه ټکو پر مټ باندې فاتحین سوي دي، کامیابه سوي دي. او په تیرو وختونو کې هم د افغانانو سره یوازې دغه وسیله وه، په اوس کې هم د افغانانو سره یوازې همدغه وسیله پاته ده. ډېره مننه رئیس محترم. په پای کې به دا پوښتنه وکړو چې تاسو اشاره وکړله چې افغانستان هغه هېواد دی، افغانان هغه خلک دي چې په یوه سلیزه کې 3 لویې امپراتوریو ته شکست ورکړی. خو راځو همدغه یرغلونه یا همدغه اشغالونه، دا چې تاسو د بلخ ولایت د اطلاعات و فرهنګ یا اطلاعات و کلتور ریاست رئیس یې، او دغه پوښتنه تاسو ته راجع کېږي هم چې او له هر چا نه تاسو په دغه فرهنګي ارزښتونو ښه درک کولی او پېژندلی شئ. نو که دا ووایو چې دغه یرغلونه او تجاوزونه په فرهنګي برخې د یوې ټولنې څومره تاثیر غورځولی شي؟ مخکې ستومن صاحب محترم ما یادونه وکړله چې پر یو هیواد باندې نظامي یرغل کیږي، د ځان سره که هر شعار راوړي، که د ځان سره د وطن د آبادولو شعار راوړي، که د ځان سره د تعلیم شعار راوړي، که د ځان سره د ټولنې د اصلاح شعار راوړي، هر څه چې راوړي، خو یو نظامي یرغل پر یو هیواد، پر یو ملت، پر یو وطن باندې چې کیږي، هغه د ځان سره فرهنګي او فکري کړنې هم هغه هیواد ته راوړي. دا واقعیت دی. نو په افغانستان کې چې د تیرو 40 یا 50 کلونو راهیسې دا جګړې روانې دي، افغانستان د دوی په اصطلاح د جګړې او زموږ په تعبیر د جهاد یو سنګر پاته سوی دی. نو په دې 40-50 کلونو سلسله او په دغه دوران کې ډېرې فکري او فرهنګي مشکلات هم افغانستان ته راوړل سوي دي. ډېر د افغانستان پر فرهنګ باندې ډېرې حملې سوي دي. د افغانستان فرهنګ په ډېرو غټو امکاناتو باندې، په ډېرو غټو مصارفو باندې کوشش سوی دی چې د افغانانو څخه پردی کړي. خو الحمدلله څه متدین ځوانان، څه د وخت مطابق علماء کرام، فرهنګیان د افغانستان و فرهنګ، د افغانستان اصل فرهنګ بیا هم ژوندی ساتلی دی او په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. یعنې که زه درته ووایم چې د مثال په شکل یو جزئي یو څو مثالونه یاد کړو، یعنې د افغانستان پر ژبه باندې هم دوی حمله کړې ده چې د افغانستان ژبه بدله کړي. د افغانستان پر تعلیم باندې حمله کړې ده چې افغانان د تعلیم څخه بې برخې کړي. د افغانستان اصلي فرهنګ چې که موږ ووایو د افغانستان اسلامي فرهنګ چې مثلا لکه لباس دی، جامه ده، لنګوټه ده، په اصطلاح د عزت جامه ده، کالی دي، د نارینه‌و په برخه کې، د ښځینه‌و په برخه کې د ښځو حجاب دی چې بیخي کوشش د دې سوی دی چې د ښځو څخه حجاب واخلي، د نارینه‌و د سره څخه د عزت تاج د لنګوټې په شکل باندې دا واخلي. په دې برخو کې دوی ډېر مصارف کړي دي، ډېر کار یې کړی دی. خو بیا هم الحمدلله
افغانان چونکې غیرتي خلک دي، افغانان پر دین اسلام او مذهب باندې مین خلک دي. که په دغه برخه کې دي په تیرو 20 کلونو کې هر څومره کوشش کړی دی، خو الحمدلله په اوس وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته په 4 کلونو کې ډېر غټ تحول راغلی دی. افغانان بیرته خپل هغه اصلي فرهنګ ته متوجه شوي دي. افغانانو اوس بیرته هغه خپل اصلي فرهنګ، اصلي دود خپل کړی دی. او په عموم کې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه حفظه الله شیخ صاحب امیر المؤمنین هبت الله اخونزاده حفظه الله و دې موضوع ته ډېر متوجه دی چې د افغانانو اصلي فرهنګ بیرته افغانانو ته خپل سي. د افغانان خو یو ما درته وویله چې یو دیني او اسلامي جامعه ده، یو دیني او اسلامي ټولنه ده. افغانانو دپاره تر ټولو لومړی او اساسي نقطه اسلام دی. نو کوم څه چې اسلام ایجابوي هغه څه افغانان خپلوي، او کوم څه چې د شریعت او اسلام له نظره ناروا دي یا ناجایز دي، غیر مناسب دي، هغه افغانان بس د ځان لپاره هم نه خوښوي. خو فقط د چې اوس ځینې مشکلات شته، ما درته وویله چې په تېره 20 کلنه دوره کې یا په تېره 50 کلنه دوره کې په دغه برخه کې غربیانو ډېر کار کړی دی. نو اوس بیرته په دغه برخه کې کار روان دی چې افغانان خپل اصلي فرهنګ ته، اصلي دود او کلتور ته بیرته راوګرځېږي او یو دینی او اسلامي جامعه پاتې سي. نو په ډېرو برخو کې ما درته وویله چې کار دوی کړی و. مثلا یو مثال به بل زه درته وایم چې د مکتب او د مدرسې په نامه باندې بعد د خپلو وطنوالانو په منځ کې راوستلی و. د ژبې لسان په نامه باندې د افغانانو په منځ کې بعد راوستلی و. د پښتون، ازبک، تاجک، هزاره په نامه باندې د افغانانو په منځ کې بعد راوستلی و. چې دا ټول داسې هغه لاملونه سوي دي چې دا داسې کړنې سوي دي چې لاملونه یې د تېرې 20 کلنې دورې یا د تېرې 50 کلنې دورې جګړې دي په افغانستان کې پاتې سوي دي. نو الحمدلله اوس په ټولو برخو کې کار سوی دی او ټولو برخو ته افغانان او په خاصه مسؤلین د اسلامي امارت متوجه دي، او انشاءالله په لنډ وخت کې به خپل هغه اصلي دود او فرهنګ بیرته افغانان خپلوي. ډېره مننه مولوي صاحب محترم چې د ازادۍ په هکله باندې همداراز د انګریزي ښکېلاک د ماتې په مناسبت باندې مو هېوادوالو ته، اورېدونکو ته وضاحتونه ورکړل او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. سلامت اوسئ، خیر اوسئ. الله پاک جل جلاله دې موږ او تاسې بیا هم په خپل هیواد کې د امن، خوشحالۍ او ازادۍ په نعمتونو باندې ونازوي. الله جل جلاله دې د افغانستان او افغانانو څخه دغه اسلامي او شرعي نظام بیا نه اخلي. دغه امن او سوکالۍ د الله رب العزت پر افغانانو باندې دایم او قایم ولري. خیر یوسئ. له تاسو څخه هم ډېره مننه کوو چې تاسې هم د خپلو مصروفیتونو تر څنګ راغلاست، زموږ سره مو مرکه وکړله. کور مو آباد. مننه. د پولیس راډیو درنو اورېدونکو، همداراز د پولیس راډیو فعال رسنیو قدرمنو اورېدونکو، دا وه ځانګړې مرکه چې د انګریزي ښکېلاک په مناسبت مو د بلخ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست له محترم رئیس مولوي محمد الله زرار صاحب سره مو ترتیب کړله. تر بیا ښې چارې الله مو ورشه.